السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شهید یو ځل بیا را پښتو ټیک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. وګورئ په نن ویډیو کې به تاسو ته طریقه چې تاسو څنګه کولای شئ چې د ډیر زیات ټایم ډیلیټ شوی سیزونه خپل موبایل ته واپس راولئ. یعنی که تاسو په موبایل کې تاسو داسې ضروري تصویران یا هر قسم سیزونه وي هغه تاسو په خپل ډیلیټ کړي وي یا تاسو د موبایل نه ماشومان ډیلیټ کړي وي، تاسو څنګه کولای شئ چې هغه واپس ډیر زیات په اسانه طریقه باندې راولئ. دغه ټول طریقه تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تاسو سره صبر زموږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ، دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. دې لپاره به تاسو څه کوئ، سمپل کوم ملګري چې په یوټیوب کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو په ډسکرپشن به چیرته سمپل زموږ د ویډیو نه چې کوم لاندې دا ټایټل دی دا کوم لیکل دي په دغه لیکلو باندې کلیک کړئ نو تاسو ته یو ډسکرپشن کولاو شي. په ډسکرپشن کې به تمام لیکلي اپلیکیشن لینک هم باقا لینک باندې کلیک کړئ، تاسو به ویب سایټ ته لاړ شئ، په ویب سایټ کې به لګ لاندې لاړ شئ، په ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ نو تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. او کوم ملګري چې فیسبوک پیج کې زموږ ویډیو ګوري نو سمپل له ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي، هم په دغه لینک باندې کلیک کړئ او په دغه طریقه باندې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. او زیات ملګري و چې زموږ لینک کار نه کوي سمپل زموږ پیج ته دنه لاړ شئ، په پیج کې دنه دغه ویډیو معلومه کړئ، بیا په لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو لینک په کار کوي. بیا به څه وکړئ، کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو او انسټال هم کو نو ډیر زیات سمپل انټرفیس دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې تاسو اوپن کړئ نو په دې کې تاسو ډیر زیات اپشن درکړي، مطلب که تاسو ویډیوګان ډیلیټ کړي وي، که تاسو تصویران ډیلیټ کړي وي نو هغه ټول ارڅ تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې راوستل شي. کله چې دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ نو پس ټاپال تاسو رلته یو اپشن درکړي سٹارټ، تاسو تخکارل ته تاسو یو سٹارټ اپشن درکړي، سمپل تاسو به دې سٹارټ اپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په سٹارټ اپشن باندې کلیک کړئ نو پس ټاپل تاسو به دې کې پټو ریکوري تاسو تخکاري دلته سټپ بای سټپ تاسو پوه کوم تاسو یو اپشن درکړي پټو ریکوري، یعنی دې تاسو تصویران چې کوم دی هغه تاسو ریکور کولای شئ. ورسره تاسو له سیکنډ اپشن درکړي ویډیو ریکوري، یعنی دې تاسو ویډیوګان چې کوم دی هغه تاسو ریکور کولای شئ. که تاسو سره په موبایل کې تاسو ویډیوګان وي چې هغه ډیلیټ شوی تاسو غواړئ چې واپس راولم نو هغه تاسو دغه اپشن نه راوستل شي. ورسره اډیوز ریکوري چې کوم تاسو دې ځنه که تاسو سره ریکارډینګ وي یا اډیو غانی وي هر څه تاسو سره په موبایل کې وي نه تو نوی اډیو نه تاسو دې ځنه راوستل شي. ورسره تاسو تخکاری ریکور ډاټا چې کوم تاسو دین دغه شن څومره چې تاسو ریکور کوئ هغه تاسو ته بدیږي شو کوي. ورسره ډوپلیکیټ فایلز داسې که تاسو نه مطلب فایلونه ډیلیټ شي یا داسې لارج فایل تاسو نه ډیلیټ شي که تاسو په موبایل کې داسې فایلونه وي تاسو نه ډیلیټ شي هغه تاسو د دې ځنه ریکور کوئ. ورسره سټپ بای سټپ تاسو چې کوم که تاسو مطلب دلته په پټوز ریکوري باندې کلیک واخلئ نو ډیر زیات سمپل طریقه را دلته چې کله تاسو په دغه باندې کلیک کړئ نو تاسو له دوه اپشن درکې یو کویک سکین دی ورسره بل ډیپ سکین دی. تاسو تخکاری نو که تاسو غواړئ چې کوم تصویران تاسو اوس ډیلیټ کړي وي هغه منګ ریکور کو په کویک سکین باندې نو تاسو به سمپل بده باندې کلیک واخلئ. او ډیپ سکین مطلب دی چې یعنی د دینه تاسو ډیر زیات په جوړه طریقه باندې تاسو سکین وکړئ او تاسو څومره چې مخکینی تصویران دي ډیر زیات مخکینی تصویران دي نو ټول به تاسو له بیا راوړي. نو زه به څه وکړم، زه به سمپل دلته په کویک سکین باندې کلیک کوم چې دا موږ له تصویران رالي که نه رالي بیا په کومه طریقه باندې هغه موږ سیو کولی شو. تاسو تخکاری د سرچینګ شروع کو نو څومره تصویران چې کوم دی ما د خپل موبایل نه ډیلیټ کړي نو تاسو تخکاری دا ټول څومره فایلونه او څومره تصویران هغه ټول دلته راواغسته. و زه غواړم چې دینه مطلب دلته یو تصویر ریکور کوم نو زه به څه وکړم، سمپل په خپل تصویر باندې به داسې کلیک واخلم. کله چې په خپل تصویر باندې کلیک کوم نو تاسو تخکاری زموږ تصویران دغه دیرال زه به بیا په تصویر باندې کلیک واخلم نو تاسو تخکاری دلته تاسو لاندې یو اپشن درکې چې تاسو دا ډیلیټ کول غواړئ که ریسټور کول غواړئ نو سمپل که تاسو دا ریسټور کول غواړئ یعنی خپل ګیلری ته بوتل غواړئ نو سمپل ته لاندې پر ریسټور باندې کلیک کړئ. نو که تاسو تخکاری دلته پر ریسټور باندې کلیک کړئ ډو یو وانټ ټو واچ یور ریکور ډاټا یا وای تاسو غواړئ چې تاسو خپل ریکور ډاټا وګورئ که تاسو په یس باندې کلیک کړئ نو سمپل ته تاسو ته سم چې تاسو ریکور کړئ تاسو تخکاری تاسو ته شو شي. ورسره دغه کم تصویر چې دا بس تاسو ګیلری ته اتوماتیکلی لاړ شي. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې خپل ویډیوګان یا خپل تصویران چې کوم دی واپس خپل موبایل ته راولئ. نو ګومر ګورو دا د ویډیو امید لرم چې تاسو به سټپ بای سټپ بالکل پوه شوئ یاست. اګه دا رقم ویډیوګان تاسو خوښیږي دا غیر پر زموږ چینل پښتو ټیک سبسکرایب کړئ، زموږ پیج سره هم لایک کړئ، دا ویډیو خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. او د دې اپلیکیشن لینک چې کوم دی په یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي، کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي اپلیکیشن لینک هم په دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو دا د ویډیو موږ په خپل دواګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.